مولا برادر اخوان وایي که د دوحې توافقنامه عملي شي د افغانستان ستونزه په بشپړ ډول حل کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس مولا برادر اخوان وایي دوی لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامې ته ژمن دي او باور لري که یاد تړون په بشپړ ډول عملي شي د افغانستان ستونزه ورسره حل کیږي. مولا برادر اخوان چې د مسکو د ناستې ګډونوالو ته خپله وینا وروله وویل د طالبانو د دوحې تړون په ښه ډول عملي کړی خو مقابل لوري نږدې زر شاوخوا غلطۍ کړې دي چې د ده په خبره د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره وخت په وخت شریکې شوي دي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې امریکایي لوری لا هم د طالب مشرانو نومونه له تور لیست او د جایزو له لیست څخه نه دي ایستلي او د پاتې طالب بندیانو د خلاصون لړۍ نه ده پیل کړې. د مولا برادر اخوان له قوله طالبان د دوحې تړون ته بشپړ ژمن دي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري چې د دوحې تړون عملي کړي ترڅو د افغانستان ستونزه ورسره حل شي. که د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته ټول کارونه په هغه ډول ترسره شوي وای څنګه چې په توافقنامه کې راغلي اوس به د افغانستان د مسلې داخلي بعد هم نهایي حل ته رسېدلی وای. په هیواد کې به اسلامي نظام قایم او سرتاسري سوله به راغلی وای. افغانانو به عادي ژوند پیل کړی وای. نوموړي د دې ترڅنګ د افغانانو له خوښۍ سره سم د یو اسلامي نظام د تامین او د سولې خبرو د بریا هیله څرګنده کړه او په دې برخه کې د نړیوالو د مرستې غوښتونکی شو. د خپل وینا په یوه برخه کې وویل چې طالبان د هیڅ هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو څخه هم دا تمه لري چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان پرېږدي چې له خپلې خوښې سره په خپله اراده یو اسلامي نظام رامنځته کړي.